بسم الله الرحمن الرحیم. السلام علیکم. په خیر یو مسافر کې ټولو ملګرو ډېر سلامونه. نن نو لږ هغه به وکړو، څه ورته وایي، ټایم پاسې به وکړو، ساعت به تېر کړو. هسې فری وم، وایي ځه لایو راشه، ملګرو ته ووایو چې نن به دا کور سیټ اپ هم وکړو، تاسو سره به لایو هم راځم. نو نن ښایسته ګلان کرم، تاسو به اوس وګورئ. په دې چې ژوند کې مې ګلانو سره ډېره زیاته مینه ده او ګلان ډېر زیات خوند راکوي. نو ستاسو کمنټونه به هم وایم او زه به تاسو ته ګلان هم ښیم چې زه کوم ګلان کرم او کوم ګلابونه. حیران به پاتې شئ نن. ښه کمنټس خو کوم ملګري ماته نه دي را روان فلحال. د هېچا کمنټ نشته، د هېچا. دا څه حالات دي؟ دا ولې ما ته خو ولا کمنټونه د چا نه ښکاري تر اوسه پورې. زه د دې باغچې تصویر ما اخیستی و، یقین مې و چې تصویر دومره مشهور شوی دی چې څه درته ووایم، حتی چې ګوګل کې خلکو ورکړی دی. دلته دنیا خلکو په فیسبوکونو باندې تصویر خیجولی او که نه. نو داسې کار کوئ چې خلک یاد ساتي. اوس ګورئ چې زه درته داسې کار دوباره کوم په دې باغچې کې د خیره سره چې حیران به پاتې شئ. دا ولې؟ دا په دې چې وایي چې مینه مې ایمان دی. صحیح؟ دا وګورئ، دا ښایسته ګلان، دا دومره ښایسته دا مې راوړل په خپلې خوښې باندې. او ګلانو کې زیړ ګلان زما ډېر زیات خوښېږي او دا پرپل چې کوم دی. او دلته ګلان چې دي، ګلانو کې دلته په یورپ کې بوی نه وي، خوشبو هېڅ پکې نه وي. او دوی پسې ډېر لرې تللی وم چې دا ډېر ښایسته خوشبویي کوي. خو دا داسې یو ښکلی خوشبویي ماشاءالله. نو اوس درته ښیم. کامنټس را روان دي، سلامونه خپل ډېره زیاته مننه کوم. خوشحاله اوسې وروره، الله یې سلامت لره. دا بل څوک دی؟ ریاض محمد، مننه کوم. تا هم د پروفایل تصویر باندې داسې یو ښایسته ګلاب یا خیری چې څه درته ووایم. ښه کایول زکریا بخیر وروره، او یاسر خان بخیر، عمران خان احمدزی وایي چې کال وروره. فلحال خو کال آپشن نه دی راغلی، چې کال آپشن راشي نو انشاءالله ټولو ته به کال وکړم. او بل صلاح الدین ایوبی، ستا سلام ته وعلیکم سلام وایم. سلامت اوسئ، خوشحال اوسئ. وګوره ښکلي ګلان، دا به د خیره سره چې کله هغه وشي که نه، څه ورته وایي، داسې یو 15-20 ورځې پې تېرې شي، انشاءالله تعالی دا به بیا داسې یو ښایسته تصویر بیا شیر کړم چې وګورئ هغه زما باغچه کې د ګلان څومره ښایسته شوي. بسم الله ښه یو میں درته پکې ښایسته ولګوله. ښه ګلانو، آپ کا پشتو مجھے بہت پسند ہے. میرا پشتو آپ کو بہت پسند ہے؟ اچھا یہ بات ہے، چلو پھر سنتے رہو. ښه دا پخواني کال والا تخمونه دي. دلته یې ګلانو تخم دغه شانته غټ تخم لري. دا ګورئ، دا چې دوباره ولګو نو دا بیا واپس هغه کېږي، ښایسته ګلان بیا ترې نه جوړېږي. خو دې سره څه کوو، دا بیا مونږ څه کوو، دا زه په فریج کې کېږدم، پلاستیک کې واچوم او بیا فریج کې کېږدم. نو دا چې بیا 6 میاشتې یو کالم پې تېر شي که نه خرابېږي. دا دې کې دا کمال دی. نو دا په دې وجه وباسم چې دې کې ټایم شته چې دا وګوره اوس لا شنه دي. درته وایم چې لږ په بوټو باندې به خبرې کوو. دا په دې درته وایم چې دا اوس شنه دي که نه، نو دې کې تقریبا وخت شته چې دا نو ما تیار ګلان راوړي دي. نو دا بیچارهګانو ته به لږه چوټي ورکړو، فریج ته به یې ور واچوو، ته یې لږه ښایسته نرمه هوا والی. ښه مننه کوم ډېره زیاته. ستا مخکینی ویډیو ما ولیدله، سمې مزیدارې خبرې دې کړې دي. I love you too. بس څه ووایو ملګرو، کله واره زه واقعي لږ داسې
په بل طرف ته شم که نه خفه کېږو به نه را سره خفګان به را سره پې نه کوئ. او بله دا چې یقیني خبره درته وکړم حقیقت سره درته وایم ما ته خو پته نه وه خو پرون شپې راته ملګري ویډیو وښیله د بیت الله شریف وایي ته خو دا وګوره دا کفر خو ته وګوره وایي په بیت الله شریف کې وایي طواف بند کړی دی. قسم درته کوم دا وینه دومره راکې ګرمه شوه دومره راکې ګرمه شوه ما وایي چې په نوم داسې عرب راځي که نه سر ترې نه وهه چې په نوم عرب راځي سر ترې نه وهه. نو دا ډاکټر نجیب د ډاکټر نجیب افغانستان چې کوم باچا تیر شو د ډاکټر نجیب د هغه بعضې الفاظونه د بعضې خبرې نن بیخي رښتیا وي خو زه خپله د ډاکټر نجیب ډېر سخت خلاف یم. په دې خلاف یم چې ډاکټر نجیب په وخت کې په افغانستان کې د ښځو عیاشي ډېره زیاته وه او د ځان پرې غلی کړی و. او همدغه رقم ته نن د عمران خان قانون هم درته ووایم د عمران خان قانون کې ښځې چې څومره عیاشي کوي عمران خان خوله چپ پک پې نیولی دی. نور خو عمران خان ښې کارنامې کوي زه ښه ریسپیکټ ورته لرم خو په دې یوه شي باندې دومره سخت خلاف یم که نه چې وینې هېڅ کم وینې په دې چې عیاشۍ باره کې دی هېڅ کم کمنټ نه ورکوي. اوس په دې پاکستان کې یو هغه شروع شوی وه دغه مارچ ورته وایي که څه شی وایي میرے جسم میرا مرضی. استغفر الله اول خو دا نوم ته لږ سوچ وکئ زما پاکستانیانو ورونو اول دا نوم ته لږ سوچ وکئ دا کوم نوم استعمالیږي مسلمانې ښځې ته استعمالیږي او زمونږ باچا پې غلی دی چې عمران خان صاحب وایي عوام پې راجګ شولو خو باچا پې غلی دی. زه به هم څه نه وایم ګلان به درته ښیم چې ګلان کرم صحیح ده او ګلان مې همیشه در سره کرلی دي. نو د ډاکټر نجیب صاحب خبره ډاکټر نجیب صاحب یوه خبره کړې وه چې نن بالکل حقیقت دی. ډاکټر نجیب ویلی و وایي پیغمبرانو او صحابهو ته وایي زما سلام دی وایي ترې نظار شم خو پیغمبرانو صحابهو نه بعد چې په نوم آل عرب دی که نه وایي غټ بې غیرته خلک دي د دنیا په سطح باندې چې کوم عرب دی وایي غټ بې غیرته او بې ناموسه دی او د دغو بې غیرتوب به وایي تاسو ته وایي بیا په وروسته معلوم شي او والله قسم دی چې نن معلومیږي څنګه چې هټلر ویلی و که نه یهودیان یې درته پرېښلل یو سل دانې هټلر ویلی و چې دا ما صرف تاسو ته پرېښول تاسو ته به پته شاته ولګېږي او نن د هټلر خبره هم رښتیا شوه. ځای نو ازادي مارچ هغه کې ورته لګیا دی وایي خلیل الرحمن صاحب ته خدای اجر ورکړي واقع چې یو نر پاکستانی دی د مور شدیشه ډېرې زبردستې خبرې ورته وکړې او ډېر جذباتي وغږېدلو. هغه اینکر ورته وایي چې وایي د ښځو باره کې وایي ډېره غلطه خوله خوځولې ده وایي د ښځو په باره کې ډېره غلطه خوله خوځولې ده وایي په کار د دې ته معافي وغواړي. زه حیران پاتې یم دا ښځې فرشتې دي که څنګه چل دی دا ښځه فرښته دی او که څنګه حقیقت درته وایم ښځې باره کې د نارینه خلک غلطه خبره نه کوي ولې ښځه فرښته دی د جنت دروازه دی ولې درته ووایم دغه ښځه چې کله ټیک وي که نه په حیا کې وي او په پرده کې وي قسم په خدای معاشره ورسره ټیک وي. د یوې ښځې خبره درته کوم د زیاتو نه یوه ښځه ټیک شي که نه پوره معاشره ورسره ټیک وي. چې یوه ښځه بې حیا شوه که نه یوه ښځه بې حیا شوه قسم په خدای ټول قوم شرموي ټول قوم نارینه چې هر څومره بې ادبه شي نارینه ذات چې هر څومره بې ادبه شي نارینه ذات چې هر څومره عیاش شي ولکه نه قوم وشرموي او نه ولکه قبیله وشرموي نارینه باندې داغ نه لګیږي. نارینه ته سزا پکار ده بالکل ورته پکار ده او مګرم ښځې ته برابر سزا پکار ده. اوس چې په پاکستان کې دغه مسله روانه وه میرا جسم میری مرضی هغه انکر ورته ویل چې تا د ښځې باره کې ګستاخي وایي کړې ده استغفر الله د ښځې په باره کې وایي ګستاخي کړې ده. ارمان نو
حضرت عمر رضی الله تعالی عنہ قانون وای سکندر جزا او سزا ته لګولې قرآن مې دې قسم وي چې داسې تتوړې مې درته نه پورته کړې وای هغونه چې بې حیا دي بازار په منځ کې ما به بیا لیدلی وای چې دا کوم یو مردانه دی چې دا به بیا را مخامخ شي چې ووایي چې په زنانه دې لاس اوچت کو زنانه دې لاس اوچت کو زنانه و نن کومې کارنامې شروع کړې زنانه و معاشره څومره وشرموله زنانه و چې څومره معاشره پلیته واچوله زه درته نور څه ووایم څه درته ووایم یو نارینه چې هر څومره عیاش شي کنه یو نارینه چې هر څومره بدنام شي کنه قسم په خدای په سلو کې نه ده په سلو کې به یوې جنۍ ته یوې ښځې ته دوکه ورکړي او یوه جنۍ به ګناه ته مبتلا کړي یوې جنۍ سره به ګناه رضامندي وکړي دا درته د تجربې خبره کوم په خدای مې دې قسم وي چې یوه زنانه مرداره شوله یوه زنانه پلیته شوله یوه زنانه عیاشه شوله قسم مې په خدای وي چې په سلو کې 99 نارینه‌و ته دوکه ورکوي په سلو کې 99 نارینه دوزخ ته ځان سره بوزي دغه فرق ده ورسېدلی الله مو داسې بې حیا زنانه ونه وساتي الله دې زمونږ په معاشره کې دغه شانته بې حیا زنانه وي پیدا نه کړي کنې زنانه نارینه ته ډیر په اسانه باندې دی بې غیرتوب شکست ورکوي زنانه چې عیاشه شوه که نه قسم په خدای چې ملایانې ګناه ته تابعدار کړي دي ملایانو باندې ګناهونه ځان سره کړي دي اوس ورسېدلی خو نور درته څه ووایم ګلان به در سره کرم ستاسو مخامخ به دا یو ټیغ ته جواب ورکو دا وګوره زه کله وارې کمنټونه منشن کوم د غریبازو خلکو که نه راځو به دې ته سردار مینوال صحیح ده سردار مینوال تصویر ته یې وګورئ چې د افغانستان جنډه یې ځان سره لګولې زه اکثر په دې لایو ویډیو کې وایم چې تاسو د خپل پہچان مه کوئ چې سپکې خبرې کوئ اول خو د اسلامي نوم په ځان باندې مه کېږدئ خو دویم ځان پسې د وطن جنډه مه لګوئ پرې چې دا ستاسو لپاره ډېره د بې غیرتوب او د بې شرمۍ سبب ګرځي ورسېدلی کله چې تاسو پلیتې خبرې کوئ کله چې تاسو سپکې خبرې کوئ که نه نو د ځان پہچان مه کوئ دا ستاسو لپاره ډېره د بې غیرتوب خبره ده هغه په دې شه چې دلته به خامخا په دې کمنټس کې زما په فالوورز کې زما په فینس کې به دغه شانته وي چې هلته تا وګورې چې جنډه د افغانستان لګولې نو ستا ټول افغان قوم ته بیا کنځل کوي ستا ټول افغان قوم ته ورسېدلی نو دا درته وایم تشپاڼیه پوه شوې ما چاته کنځل په خوله کې نه راځي خو را تشپاڼي مشپاڼي نه وایم په دې چې زه اکثر خلک خپل اوقات خپل حیثیت سره برابروم نه الله تعالی دې تکبر نه کړي ما ته بعضې خلک د سپږې اوقات په شانتې ښکاري حقیقت درته وایم الله تعالی دې دا خبرو کې ما باندې تکبر ونه کړي خو په خدای قسم درته کوم ستا غوندې خلک نه دي دغو ته زه د سپږو اوقات نه ورکوم د سپږو اوقات ورسېدلی او تاسو غوندې خلکو باندې خو زه روزانه داسې خپې کېږدم او ته نه اوچتوم او پاسه پې تېرېږم ورسېدلی صرف دومره درته وایم د کمنټ ما ستا په دې منشن کړی د افغانستان جنډرې چې ځان سره لګولې که نه ته ټول افغان قوم بې حرمتي کوي ته ټول افغان قوم بې شرمي کوي ستا په سر باندې ټول افغان قوم ته کنځل کېږي بې غیرته انسانه دومره درته وایم چې بې غیرته انسانه ورک شه دې پیج کې ته څه کوې چې ته دلته راغلی دا خو زما پیج دی ته دلته ما ته وایې چې ورک شه دا خو زما پیج دی زما په مرضۍ باندې چلیږي څوک چې دا پیج نه خوښوي نو ورک شئ تاسو ورک شئ دې پیج نه سپیو په شانتې ولې تاسو دې پیج ته راځئ ته خبره دی که نه ور سپیو په شانتې تاسو دې پیج ته را روان یې ما خو نه یې راوختي وځئ دې پیج نه تاسو ووځئ دا خو زما پیج دی او په نره چلیږي په ټوله دنیا کې چلیږي زه یې چلوم په زور یې چلوم نو اوس دا زما کار دی
زه پکې راځم او که نه پکې راځم که څنګه شین طوطي ځانو په مخ رېدلی ګلونه ښه راځو واپس درته ښکلې ښکلې ګلانو ته ښه ملګرو دا چیرې ده دا ډېر زبردست شی دی دا سری که نه چې دا د لمر نه چارج اخلي دا چې کله شپه شي په دې ګلانو کې ښایسته بل وي ښایسته لایټ یې کړی دا ګلان دومره ښایسته ورسره ښکاري بیا دا ما رنګین اخیستي کلر مې اخیستي دې کې رنګونه دي دا بیا پرې ګلانو باندې چې کله روشنایي واچوي رڼایي واچوي دا ګلان ورسره نور هم ښایسته چمکین ښکاري رنګ په رنګ ښکاري دومره خوند کوي چې هلته دروازې نه یې ګورې د ګلان چې څه درته ووایم دا مې یوه تجربه ده کورونو کې دا شیونه ولګوئ نو ډېره مزه کوي هر ځای کې میلاویږي ښه سکندر لالا سپیو پسې سر مه ګرځوه وایي دا خدای بنده څه وکړو نو بس یار تاسو ورته سپي فکر کوئ زه خو فکر کوم چې انسانان دي خو بس څه وکړو بس آخر نه کېږي نو بس په کار دی کله وارې سپی اوس هم مونږ کاڼی راواخلو نو سپی چې ډېر زیات ټغېږي نو خامخا په کار دی چې کاڼي ته ورته ټیټ شو کاڼی راواخلو پې ور لړی کو کله وارې خو به کوو نو پرېږدی داسې دی که نه چې زما خبرې ورته کافي دي دا بعضې خلکو تاسو ته پته نشته قسم په قرآن چې زما خبرې داسې اور پې بلوي که نه دا درته حقیقت وایم ته وایې چې که په خپل کور کې مې خودکش دماکه ور باندې وکړه په دې پوهېږئ خو ډېر ښه به پې پوهېږئ ښه تیر شوي بوټي تیر کال نو هغه مې راوست پړل ښه मैं आपका बड़ा शायदी हूँ पश्तो थोड़ा समझता हूँ عبدالله پښتو وایي ډېره لږه باندې پوهېږم پښتو باندې ښه نو ته پښتو باندې لږ پوهېږې الله دې پوره پې پوهې که بیا نور به هم مزه درکړي ښه راځو ګلانو ته زما ګلانو کې دا رنګ ډېر زیات خوښ دی ډېر زبردست رنګ دی خوند کوي ډېر زیات چې سحر را پاڅېږئ که نه او کور کې مو ګلان وي که نه ګلانو ته مخامخ کوي نو دا نو د انسان روح ورسره تازه کېږي ځکه په دې وجه درته وایم د کورونو کې چې بعضې نارینه کار نه کوئ که نه نو دا عادت واخلئ صحیح ده دې کې د شرم خبر نه ده چې تاسو وایئ چې موږ به زنانه ورسره څنګه کار وکړو بعضې خلک وایي که نه وایي اوهو زه به وایي زنانه سره په کچن کې کار کوو کچن کې نه ظالم خدای بندګانو مونږ خو دلته باترومونه هم صفا کوو حقیقت درته وایم ولا ټوایلټ هم صفا کوو باتروم هم صفا کوو کچن هم ورته صفا کوو ښه ښایسته او که نه دا په څه وایي مینه مې ایمان دی ورسېدلی دې ته وایي چې مینه خانو دا ګلان چې څه ولګوم که نه بیا درته تصویر واخلم بیا به تاسو ووایئ چې والله د کمال سړی خو یې سکندر ښه جان باچا صاحب څه وایي چې رونو زه جان باچا یم که سکندر مو نه ګوري زه مو ګورم د الله نه ویره وکئ بد الفاظ نه ښه خبره ده چې یې ګورئ سو پلیز گایز جان باچا صاحب درته وایي چې بدو خبرو نه ښه خبره زه درته یوه خبره په مینه محبت کوم صحیح ده ستاسو لپاره د شرم خبره ده چې مونږ ستاسو په کمنټونو باندې بعضې کمنټونو باندې کلیک کوو بلاک مو کړو د پیج نه نو اخره بهتره به دا وي چې څوک چې بدې خبرې کوي نو هغه د پیج نه واوځئ په دې چې هېڅ تاسو زمونږ په پیج کې کوم اوقات نه لرئ زمونږ پیج چې دی نو ډېر په مینه محبت چلیږي
هر انسان سره په مینه چلیږي. نو بهتره به دا وي چې دا پیج تاسې پرېږدئ. موږ ته څه ضرورت ده چې موږ تاسو ته نصیحتونه وکړو؟ نصیحتونه مو درته 2014 نه شروع کړي دي، بس په وي د الله بندګانو. نور درته سمې ترخې خبرې کوم، لږ صبر وکړه. جان باچا صاحب خو را سره ډېر زیات هغه وکړو، کوشش یې وکړو چې ما دې پیج ته راولي، په دې چې هر څه نه بلاک شوی وم. نو مې ویل چې که پیج ته واپس راشم که نه، صبر وکړې، تباهي به درته وکړم. اره پیج ته راغلم نو بس اوس به ګورو. نو اول خو درته وایو چې مینه مو ایمان دی. وګوره لاسونه هم درته تک تور کړل. بیا که نه اخوا دې خوا کوئ نو بیا به درته داسې اصلاحي بیانونه درکړم. ډېر یخ ډېر ګرم ګرمۍ کې د سړي یخني وشي، او په ګرمۍ او په یخنۍ کې د سړي ګرمي وشي. صحیح ده؟ وایي د الفاظ هم بعضې ډېر وایي درانده وي. حقیقت سره زمانه بلکې د هر انسان. ما ته د ډاکټر ذاکر نایک چې کوم خبرې دي او ډاکټر ذاکر نایک چې کوم الفاظ دي، یقینا په ما باندې ډېر زیات درانده لګي. چې د بیانونه ګورم بس لاړ شم سوچونو کې ورته لاړ شم، چې په ما باندې ډېر زیات ګران دی. ډېره زیاته مینه ورسره لرم دې انسان سره. نو الله دې ورته عمر کې برکتونه واچوي، او الله دې د هر فساد د هر غم نه وساتي. الهي امین. په دې چې یو بهترین عالم دی، یو بهترین انسان دی ځمکې په سر باندې، او مثال د صحابهو ده. خبره ده داسې انسان مثال د صحابهو وي. ډېر یو پاک انسان ماشاءالله دی. ښه نور درته څه ووایم؟ خان AFG تا باندې لکه چې زما را سپږو خبره ډېره زیاته بده شوې ده. او زه خو درته څه دروغ نه وایم، درته رښتیا وایم. ستا غوندې خلکو ته زه د سپږو فکر کوم. سپږه خو پېژنې که نه؟ اثر کې چې سپږې سکندر شپه ورځ داسې خپې په پاسه پې کېږدي ستا غونده خلکو باندې، کله ته نه خپه جګه کي او کله ته نه پاسه پې کېږي. ښې کلمې ووځي بس بیا ته نه تېر شم چې پوره کوه. نو بس سپږه څه ورسره کوي؟ نو بس بیا در کې ورانۍ دا دی چې یوه سپږه مړه کړو نو دومره زیاتې ریچې ترې نه وځي. دغه د ورانۍ بیا مونږ مجبور کوي پاسه بیا در باندې خپه کېږدو. بس نو څه ووایو؟ موږ در باندې نه ستړي کېږو چې موږ در باندې خپې کېږدو. ستړي کېږئ تاسې، پوه شوئ؟ تاسې ستړي کېږئ. ښه لکانو ښایسته ګلان مې درته وکرل د خیره سره. سلیمان صافی بخیر، اعظم خان بخیر وروره. خان یار پلیز ګیره خو پرېږده. پرېږدو ګیره، تا ته پته څه رایې والکانو؟ تاسو ته څه پته رایې؟ خدای بندګانو دا اوس هم پوره یو وخت انویسټیګیشن کې وم. نو کله واره احتیاط پکار دی که نه؟ ګیره پرېښودل خو څه مشکل کار نه دی زما لپاره. اوس به ګیره ته پرېږدو بیا به وایې چې معمولي اخوا دې خوا وکړو، بیا به وایې چې شیخه دا ته ولې داسې کوې؟ نو په یوه کې هم بیا درنه نه یو خلاص. خیر همداسې بې ګیرې در کې ښه یو سړیه. کله وارې به سره ګپ شپ لګو هم به پکې ملامته نو، کله وارې به دماکې در باندې کوو هم به پکې ملامته نو. که څنګه دا یو خو در کې بې ګیرې خره دومره چې د ګیرو والا تاسو توره وکړله، توره مو راته وښیه. ښه استری خپله
Aurora don't even reply to people like that. د مونږه لیونیانو سکندر ته الله پاک د غر په شانتي سینه ورکړې ورسېدلی د غر په شانتي. دلته په آسټریا کې هم د بعضې خلک چې ډېر ټیغ ټیغې کول. ما سره په کور کې یو ملګری اوسېږي آسټریا کې، به پېژنئ زبي نومېږي. بعضې خلکو زبي ته ویلي و چې دغه سکندر څنګه راسې ویډیوګانې کړې. نو زبي ته ما وویل زما ټلیفون نمبر ورکړه، کور ادرس ورکړه، کوم توریالی دی چې داسې ټیغ ټیغ کوي. دا خلک دا ټیغ ټیغ د لرې لرې نه ډېر زیات کوي. چې نږدې شي که نه قرآن مې د قسم هغه ګیدړان شي د دنیا بل ګیدړ ترې نه وینه. نو دا ټیغ ټیغ والا خلک نه دي، دا سیاست خلک هم ډېر زیات ټیغ ټیغ کوي. پروا یې نه لرم، پروا نر هغه دی چې هغه مخامخ شي که نه، مخامخ هغه نر دی. ټیغ ټیغ والا چې یې که نه یاره سکندر مخامخ د سپږو اوقات لري، صرف د سپږو. په دې ښه پوهېږئ که نه، خبره ده. نور مې د پارې ویډیو کې اډرس ښودلی، هر ویډیو کې مې درته اډرس ښیل. کوم داسې توریالی را مخامخ نه شولی چې مخامخ مو ټیغ ټیغ کړي وي. ښه ښکلي ګلان مې درته ولېږول، ماشاءالله دې وي. وګورئ بیا به وایه نو څنګه مزېدار ګلان دي ملګرو، ماشاءالله سبحان الله. ودرېږه لږ به نور هم ولګوو د خیره سره. لږ به نور هم ولګوو انشاءالله. خاص تاسو کمنټونه وایي ګیره سنت نبوي دی. بېشکه وروره ګیره سنت نبوي دی، پوه شوئ. خو تاسې نه زه یو سوال کوم، یو سوال. ګیره ډېر ثواب لري او که مونځ؟ دا راته ووایه. ما دا خپل مسلمانان داسې لیدلي که نه، دا خپل مسلمانان. او د دې عربو خبره که وکړو که نه، عرب خو سره په مونځ کې سنت پېژني نه. عرب صرف د هغه کوي څه ورته وایي فرضو کې وتښتي. او نن مسلمانانو هم همدغه حال دی، پوه شوئ. جمعې مونځ ته چې لاړ شئ که نه، جمعې مونځ کې چې څنګه ملا صاحب امام صاحب 2 رکعته فرض وکړي د جمعې مونځ، قرآن ټول تښتي، ټول تښتي. څوک سنت ته نه ودرېږئ. چې جومات کې ولاړ وای سنت نه کوئ، جومات کې چې ولاړ وای سنت نه کوئ. دا درنه سوال کېږي. نو تاسو چې جومات نه بهر شئ، تاسو به څنګه د رسول الله صلی الله علیه وسلم سنت په ځای کوئ؟ تاسو چې جومات کې ولاړ یې سنت پوره نه کوئ، تښتئ. تاسو چې جومات نه بهر شئ، تاسو به رسول الله صلی الله علیه وسلم سنت تاسو په ځای کوئ. نو ته اوس ماته وایې چې ګیره پرېږده. زه درته وایم چې ګیره زه په یو وجه باندې نه پرېږدم، ماته یوه مسله ده. اوس پوه شوې. نور الحمدلله الحمدلله نور بالکل ښه ادبي انسان یم، الحمدلله ښه ادبي انسان. خبره ده لمونځ منع کړه، مهرباني وکړه، خیر لږ. دا څه وایي؟ دا ورور وایي مونځ مانع کړه، مهرباني وکړه. اوس مونځ درته مانع وکړم، ولې په مونځ مانع باندې څه کېږي چې زه درته مونځ مانع وکړم؟ او نعوذ بالله د خدای پاک لکه چې ته د خدای پاک خدایي ستا په لاس کې چې زه درته ووایم چې دا مونځ څه معنی دی او دا مونځ کله کېږي او دا مونځ سره کم ته کېږي. دا جنت او دوزخ ټیکه لکه چې الله پاک تا ته په لاس کې درکړې. هی پښتنو همدې کې پاتې ہے، همدې کې پاتې ہے چې همیشه بل ته ګوته نیسئ. همیشه نصیحت درته کوم چې ځان ټیک کړئ، ځان ټیک کړئ، هره کامیابی سوچ کوئ. د خپل نظر چې دی که نه، د خپل رفتار نه ډېر اوچت ساتئ. رفتار دې ته وایي چې کله د خپل قدمونه وړئ که نه، دې نه د خپل نظر ډېر اوچت ساتئ. چېرته کله چې ستاسو نظر خپل قدم سره برابر وي که نه، دنیا کې به شکستترین انسان، دنیا کې به ناکامترین انسان همدا ته وي. هغه څنګه
چې ستا نظر به نه پورته ځي او نه به ته پخپله پورته لاړ شي. چې کله ستاسو نظر د غرونو سرونه وهي که نه، نو تاسو منزل به هم همدومره په اوچته، ستاسو سفر به هم همدومره په اوچته، ستاسې کامیابي به هم همدومره په اوچته روانه وي. ورسېدلی او همیشه دپاره بل کې عیب مه ګورئ. چې کله بل کې عیب وګورئ که نه، نو مو توړ جواب به درکړي. بل مو توړ جواب باندې پوهېږئ، خولې ماته جواب به بیا درته درکړي. او بیا خولې ماتې جواب بیا څه اثرات پرېوځي بیا تر باندې؟ د خولې ماتې جواب اثرات نن په پښتون باندې بیا ولې پرېوځي؟ د په څه پرېوځي؟ هغه دغې شان دی. وایي د جاهل مخامخ د عقل خبره مه کوئ. وایي جاهل خپل شکست نه مني. چې جاهل کله شکست ومنلو، نو جاهل بیا جنگ کوي. نو دې کې بیا تاسو بیا جنگ کوئ. جنگ هغې ته وایي چې تاسو بیا په چټیاتو مسر کېږئ، سوال و جواب هیر کوئ، نو بیا جذباتي کېږئ. جذباتي او جذباتو کې چې بیا انسان خبره کوي، جذباتو کې فیصله کوي، دا ټولې بیا ناکامي دي. بیا وروسته چې کله یخې اوبه وڅښئ، نو بیا درته پته لګېږي چې یار څه غول مې وخوړل، څه بد هغه مې وکړو. نو دا دې ته وایي چې شکست. چې کله ستاسو خپل نظر د خپل رفتار نه مخکې وي که نه، نو تاسې به کامیاب ترین خلک وایي د دنیا په سطح باندې. نن کافرو همدغه رول دی. نن د دنیا کې چې څومره د بوسنیا د چچنیا څومره مسلمانان دي، همدغه یې سوچ دی چې خپل نظر ډېر اوچت ساتي د خپل رفتار. او نن پښتانه، نن خپل پښتانه چې کوم دی که نه، رفتار یې مخکې دی او نظر یې شاته دی. داسې دی چې خدایه څوک رانه مخکې نه شي، چې خدایه څوک مې برابر نه شي. د ټولو نه زه مخکې وم، حالانکه ورته پته نه دی چې د ټولو نه ناکام ترین انسان هم دغه دی. د ټولو نه ناکام ترین انسان هم دغه دی د ځمکې په سر باندې. او بله خبره دا ماشاءالله چې مونږ کې ډېر زیات هوښیاران ډېر زیات لرو. مونږ پښتانه ډېر زیات هوښیاران خلک لرو. الله چېرته غټ هوښیار دی په پښتانو کې، چېرته غټ هوښیار دی په پښتانو کې. خبره ده نو خدای ته وګورئ چې پازیټیو اوسېږئ. پازیټیو په پښتو کې څه ورته وایي؟ خو مونږ هم په یورپ کې روږدي شولو، زمونږ پښتو هم ورکې میکس شو. پازیټیو مطلب چې مثبت اوسېږئ. او خدای بندګانو، لا حول ولا قوة الا بالله العلي. سکندر وروره دا درخته د څه شي دی؟ درخته څه ته وایي وروره؟ الله دې پکې خیر واچوي. محمد زیشان وایي بس کمړه ته ډېر هوښیار یې. الحمدلله هوښیار څنګه نه یم؟ ته چې هوښیار نه وای نو ما به د دومره فالوورس پیدا کړي نو. ته چې هوښیار نه وم تا به پکې کمنټ کولو. وګوره تا هم زما خبرو ته غوږ نیولی. همدغه خبره دی، وایي جاهل انسان ته مخامخ خبره کوه، وایي جاهل خپل شکست نه مني. او دا اوس وګوره زما خبرو ته یې خو غوږ نیولی دی او کمنټ یې پاس کړی دی او وایي چې بس کمړه. خو ته بس که ته ولې زما ویډیو ګورې؟ ته یې مه ګوره، ته یې مه ګوره. که راتاو شو همدا درته وایم چې پښتنو کې هوښیار خلک ډېر زیات دي. دا خبره لږه سرچپه کوي که نه، زما دغه مطلب دی. دا نه چې په حقیقت کې مونږ کې هوښیار خلک ډېر زیات دي. وایي دغه یو دلیل دې سم نه ده وروره. کوم دلیل مې سم نه دی وروره؟ مهرباني تک जाओगे इन लोगों को समझाना. ولا څه ووایو ورونو، هر انسان ستړی شوی دی. هر یو پاک انسان چې تیر شوی دی په هر تاریخ کې هغه ستړی شوی دی. هغه ډېرې زیاتې ستونزې کړي دي. هغه ډېر زیات محنت کړی دی. هغه ډېر زیات کوشش کړی دی. پیغمبران ستړي شول. پیغمبران ورکې ستړي شول. هر انسان چې یو میشن روانوي که نه، هغه میشن کې تاسو په کرسۍ به ناست نه وای چې کوچو سره به ډوډۍ خورئ. هر میشن کې به ستړي کېږئ. الله دپاره چې هره لاره اختیاروئ که نه،
او د خیر دپاره یوه لاره اختیاروئ که نه هغې کې به خامخا ستومني وي هغه به په ځان منئ او که چېرته دم درکې وي که نه دم باندې خو پوهېږئ که نه دم درکې وي نو تاسو به هغه لاره وساتئ قایمه به یې وساتئ خو که دم درکې نه وي نو بیا واقع چې اورکوټ استومني هم تاسو ته ډېر لوی ترین شکست درکوي خبر دار تھک नहीं गया हूँ इंशाल्लाह ताला अपने इरादों पे कायम दायम खड़ा हूँ और ऐसे ही कामयाब जा रहा हूँ इंशाल्लाह इस कामयाबी में मेरे साथ मेरा अल्लाह ही शरीक है इंशाल्लाह खा پښتون نن سبا کنځلې زیاتې کړي خاص کر پنجابي ته په دې هکله ته څه وایې ظاهر وزیر وایي د پښتون نن سبا کنځلې زیاتې کړي خاص کر پنجابي ته په دې هکله څه وایې که په دې موضوع زه د پنجابي او د پښتون منځ کې فرق وکم نو زه پنجابي ته داسې سور سلام کوم د پښتون او د پنجابي ترمنځ په دې موضوع ترمنځ چې دا کنځلو موضوع دی ښه وکړه په دې چې پښتانه که حقیقت سره راشو که نه پښتانه تیر شوي پښتانه ډېر زیات پاک خلک وو ډېر د غیرت ډک خلک وو ډېر ګلالي خلک وو ډېر ښکلي خلک وو هغو خلکو ته د عزتونو محافظ نه به ویل چې دا د عزتونو محافظ دی دا د حیا ډک خلک دي دا د روژې او دا د منځونو او دا د صبر ډک خلک دي اوس پښتانه څه بل نسل یو حقیقت سره اوس پښتانه څه بل نسل یو ډېرو کمو پښتانو کې د هغو خلکو عادتونه او د هغو خلکو رګونه دي ډېرو کمو کې باقي چې یو هغه ساده ژبه کې چې وایي چې کمسل یو د باقي چې یو دا کمسل یو په دې چې نن پښتون ډېره سپکه کنځل کوي نو دې ته پښتون نه وایي دې ته کمسل پښتون وایي کمسل پښتون صحیح ده که نه دې ته وایي چې کمسل پښتون او کومه کنځل چې پښتانه کوي خور ته کنځل کوي مور ته کنځل کوي دا په تاریخ کې د کوم زبان والا داسې مردارې کنځلې ونه کړي لکه کومې کنځلې چې پښتانه کوي تاسې وګورئ د دنیا نور پیجونه وګورئ انګریزان خو به سره مور او خور ته کنځل ونه کړي هغه انګریزان خو مخامخ درته ګنده کنځل کوي صرف تا ته کوي بیا پنجابیانو ته به راشو پنجابیان هم ګډې وډې کله وارې ووایي خو د مور او خور کنځل به پکې ډېر کم پنجابیان وي چې وایي کي ډېر کم پنجابیان پښتانو کې د جومت ملا نه ده د جومت ملا هغه ته هم لږ ازار ورکړه که نه جومت ملا به هم درته مور او خور یاد کړي پوه شوئ تا مانه ګرنټي واخلی جومت کې ناست ملا چې کوم دی که نه چې پښتون وي لږ ازار ورته ورکړئ لږ یې تنګ کړئ تاسو ته ګورئ چې ټیک ستا مور او خور ته کنځل کوي که نه په دې درته وایم چې دا هغه پښتانه نه دي چې هغو پښتانو ته به یې ویل چې د عزتونو محافظان د غیرت خلک دا درته وایم چې اوس ډېر زیات کمسل پښتانه دي کمسل نه عزت پیژني دی چې تا ته په بې عزتۍ سره ګوري دی چې تا ته مور او خور کنځل کوي نو اصلا کې دی بیکورډز ګوري نه شاته ګوري نه چې دا خور او مور خو زه هم لرم که دا کنځل ده ته وکم دی خو ټیک زما مور او خور ته کنځل کوي نو اصلا کې دی په خپلې خور او مور نه شرمېږي دی که واقعي شرمېدلی که نه نو تا ته به یې کنځل نه کوله اصلا کې ده سره د خپلې مور او د خور حیا فکر نشته بګاړه ده بګاړه هغې ته وایي مغه ساده پښتو ته خبره راځي چې کمسل د کمسل انسان به څه لاره وي د کمسل انسان به څه خوی وي او د کمسل انسان به څه دوستان وي
خو دا کم اصل انسان کم اصل دوستان هم وي که نه، کم اصل ملګري هم وي، او کم اصل انسان همیشه دوکې درکوي، او کم اصل انسان به چېرته در سره پر راه حق باندې ونه درېږي. دغه خبره ده. په دې وجه نن په پښتنو کې هم مرګلتي نشته. پښتون سړی به داسې ښکلې دوستي به در سره ونه کړي. ډېر کم به وي، ډېر کم پښتانه به وي چې کلک به در سره په دوستۍ ودرېږي. د هغو خلکو دوستۍ به درته راپه یاد کړي چې تېر شوي پښتانه یادېدل. اوس ولې همدغه خبره ده چې کم اصل یو که نه، کم اصل یو، په عزت نه پوهېږو، په حیا نه پوهېږو. دا دوه شیزونه دي. په حیا او په عزت که پوه شوي وای که نه، نو موږ د مرګلتۍ، موږ د دوستۍ په حق او په حقوق او په ادب او په ادبیاتو ډېر ښه پوهېدو. موږ د ملګري په لیمټ باندې ډېر ښه پوهېدو. موږ د ملګري په سټیټس باندې ډېر ښه پوهېدو. موږ چې یو ملګری نشو خپلولی، موږ چې خپل نشو خپلولی، زه به خپل ځان به څنګه خپل ځان به څنګه خپل کړم. کم اصل انسان، د کم اصل انسان بله هغه درته وښیم، نشاني درته وښیم. کم اصل انسان چې وي، کم اصل انسان په هر ځای کې سپک ښکاري، په خبرو کې وزن نه، او هر ځای کې دی سپک وي، عزت یې څوک نه کوي، خبرې ته څوک غوږ نه کېږدي، خبرو کې اثرات نه وي. دا د کم اصل انسان نشاني ده. او دا درته حقیقت وایم، داسې خلک په مونږ کې په بدقسمتۍ نه ډېر زیات شوي دي. په مونږ پښتانو کې داسې خلک ډېر زیات شوي دي. مطلب کې کم اصل انسان په مطلب کې اول نمبر ده. ډېر زر به مطلبي شي در پسې، مطلب دپاره به ستا مخامخ ډېر زیات څه وکړي، خو چې کله مطلب درنه حاصل کړي که نه، بیا د کیسې کې نه ده. او کم اصل انسان همدغه ډېرې زیاتې نوره نشانیانې دي. او دا کم اصل خلک نن په پښتنو کې ډېر زیات دي، په نورو قومونو کې نشته. حقیقت درته وایم، په نورو قومونو کې نشته. دنیا مې ولیدله، دا وړوکی عمر لرم، خو بیا هم تاسو نه ډېرو زیاتو وروڼو نه زه مشر یم. او د بعضې خلکو ګیرې سپینې شوې، په خپل کلي نه بهر نه دی وتلی. الله پاک ما ته داسې منزلونه، داسې سفرونه راکړل، دنیا یې راباندې ولیدله، ډېره دنیا مې ولیده. دنیا قسم قسم خلکو سره مې جان پهچان وشو. خو حقیقت درته وایم چې دنیا مې ډېره هوښیاره ولیدله. د دنیا خلک مې ډېر هوښیار ولیدل، ډېر درانده مې ولیدل. خو چې خپلو پښتنو ته راغلی یم، په خپلو پښتنو کې مې 80% پښتانه کم اصل ولیدل، او 10% ورکې سنګین، ښکلي، باعزته، باغیرته، ښکلي هغه پښتانه چې د هغو چې هغه تېر شوي پښتانه راته راپه یاد کړي چې دومره ښکلي خلک یې تاسو خو د زمونږ نیکونو او پلارونو مثال یې. دا هغه صرف 10% راکې پاتې دي. دغه درته وایم. او د کم اصل انسان همدغه نشاني وي. ما تاسو ته ویډیو شیر کړی دی که نه؟ او ویډیو مې محمد یاسین فهیم څه وایي، ما چې ترېنه په واټساپ باندې سوال کړی چې دا کوم پښتون، کوم مسلمان چې د مور او خور کنځل کوي، هغه ته څه وایي؟ د ډاکټر ظاهر، د مفتي صاحب فهیم صاحب څه جواب دی په پښتو کې؟ ویډیو په پیج باندې درته شیر دی. وایي کوم انسان چې د مور او خور کنځل د خولې نه وویستله، وایي هغه لوی منافق ده. لوی منافق. منافق ته په پښتو کې څه وایي؟ کم اصل. کم اصل. دا د منافقت الفاظ دا د عربي ده، خو په پښتو کې ورته هر غلط نوم ورکولی شي. خو ستر غلط نوم دغه دی چې کم اصل. کم اصل. کم انسان چې بل مسلمان ته کنځل کوي، لوی کم اصل او لوی منافق ده. او دا خلک بدقسمتۍ نه مونږ کې ډېر زیات شوي دي. دا درته حقیقت وایم. ډېره زیاته مننه کوم. الله تعالی مو ستوري د اسمان که. خوشحاله و آباده واوسئ. لایو ویډیو ختموم. بس دا څه ګلان مې پاتې دي، دغه به لږ وکرم، بیا درته یو ښایسته تصویر یې اخلم چې وګورئ. خوشحاله واوسئ. ډېره زیاته مننه کوم. خوشحاله و آباده واوسئ. ډېره مننه.